ملګری امین افغان ته خواست کوم چې هغه راشي خپل شعرونه وړاندې کړي. امین افغان. د سود او زیان قصې مې په بلا ولګولې. شاکر صاحب د سود او زیان قصې مې په بلا ولګولې، پیسې مې د ولپت ټولې په تا ولګولې. نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي، نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي، وطنه په پرهر دې پټۍ چا ولګولې. مهرباني. نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي، وطنه په پرهر دې پټۍ چا ولګولې. او قربان دې شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله، قربان دې شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله، جنډې خو دې په ټوله پښتونخوا ولګولې. په دې شعرونو باندې چې په خپل کې څومره زموږ ملګري ناست دي په سټیج باندې، د دې پروګرام مشر میلمه ابرار خان خیل صاحب او د هغه سره ترڅنګ پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب او چې دومره څومره استادان ناست دي، زړه د کومې نه ورته په جولو جولو ستړي مه شي وایم، ټایم ډېر نه اخلم. د اقبال شاکر صاحب د غزل څو شعر وایم، خو شاکر صاحب ته وایم چې شاکر صاحب که څه غلطي رانه کېږي نو ستاسو سینه دومره پراخه وینم چې هغه غلطي به راته معاف کوئ. شاکر صاحب په خپل غزل کې وایي چې د ارماندونو په کاله کې تمنا ناوې شوه، د ارماندونو په کاله کې تمنا ناوې شوه، زړګیه خان د خوشحالېږه دغه ستا ناوې شوه. او هر څخه ډېر تیرو خو د ژوند خواږه په هېڅ کې نه و، هر څخه ډېر تیرو خو د ژوند خواږه په هېڅ کې نه و، ستا د راتلو سره سپرلی شولو دنیا ناوې شوه. او لکه گنجی یقین نه و چې به ناوې شمه، شاکر صاحب لکه گنجی یقین نه و چې به ناوې شمه، لکه ګوډۍ په ټوقو ټوقو کې رښتیا ناوې شوه. او هغه صحت هغه لحظت زمانه نه هېرېږي، هغه صحت هغه لحظت زمانه نه هېرېږي چې شالې پورته کو د مخه او په خندا ناوې شوه. او هغې ویل چې زه مینه په شاکر باندې یم، هغې ویل چې زه مینه په شاکر باندې یم، هغې دروغ وي هغه څومره په رضا ناوې شوه. اخري دوه شعره شاکر صاحب ته یم چې لوګې شه در نظار ګلونه، لوګې شه در نظار ګلونه، زه ګڼم ستا د خپو پیزار ګلونه، او که په دروغو کېږي ودې نشي زما د زړه په لالازار ګلونه. ډېره مهرباني ټولو.